تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند نن د میس عینک پروژې د قراردادي شرکت MCC له اجرایوي مرستیال ښاغلي اومین سره د خپل کار په دفتر کې وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لورو د میس عینک پروژې د هوکړه شویو مواردو پر عملي کولو او د دې پروژې د عملي چارو پر پیل هر اړخیزې خبرې وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان اوسنی وضعیت یو ښه فرصت وباله او زیات کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د میس عینک پروژې د پیل لپاره پوره چمتووالی لري او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ورپسې د MCC شرکت اجرایوي مرستیال ښاغلي اومین هم د پروژې چارو د پیل په برخه کې د محترم ملا صاحب له هلو ځلو مننه وکړه او ویې ویل د عینک له سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ لیږد وروسته به په عملي توګه خپلې ساختماني چارې پیل کړي. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو.